لکه څنګه چې په هیواد کې د کوشتېپې ستره پروژه صنعتي فابریکې د لویو لارو جوړولو د برېښنا د تولید او په نورو مختلفو سکتورونو کې د پلانونو په نهایي کېدو او د تطبیق په برخه کې د عملي چارو پر پیل کار روان دی. د افغانستان اسلامي امارت ځان مکلف ګڼي چې د صنعت، کرنې، برېښنا او سوداګرۍ زمینه برابره کړي. د مسکوني ودانیو رغول د ښارونو د تعمیر او د هیواد د اساساتو د جوړولو مهم اړخ دی. ولس ته په معاصرو معیاراتو سمبال سرپناه برابروي. اوسنۍ نړۍ د پرمختللو ښارونو عصري زیربناو او منظم ښاري ژوند پر لور روان دی. افغانستان هم حق لري چې معیاري ښارونه، عصري استوګنیز کمپلیکسونه او پرمختللي اقتصادي سیمې ولري.